دا چې لیکلي سړی قصدن روژه وخوري نو کفاره څومره ده؟ کفاره یو روژه وخوري نو شپېته روژې به نیسي چې هغې خپل شرایط دی یو روژه به قضا راوړي او که نیوی نه شي اوس لکه بوډا دی ختم دی ډاکټر ورته دوایانې لیکلي دي او داسې بیمار دی چې هغه ټوله ورځ ګولۍ خوري په هغې پاتې دی نو دی به بیا د یو روژې 2 کیلو غنم نو شپېته روژې دي پې نو دی به 14 کیلو غنم یا 14 کیلو اوړه یا د 14 کیلو غنم اوړو پیسې غریبانه ورکړي که په یو ځل نه 50 روپۍ 200 ورکوي او که هغې کاغذ کې لیکي چې هغه پوره شي نن من ورکړي غریبانو له بله ورځ داسې حصه باندې ورکولی شي دا چا لیکلي یو سړي خپل کاروباري پیسې چاله اختیار ورکړي اوس هغه مړ شو خو هغه سړي سره پیسې دي نو هغه اوس هغه اختیار په مال کې چلولی شي او تصرف او چلول کولی شي که نشي کولی نشي کولی اوس ورته ورته یې دا مال واله دا ځمکه دا واله دا مال لوړه چې بس مړ شو دا پیسې د مړي نه دي چې ساعت وځي مال ټول د وارثانو دی او دا کاکا ماما ورسره قبر پورې لاړ شي او عمل ورسره بیا قبر کې 3 دوستان دي یو مال دی یو اهل و عیال دوستان دي او یو اعمال دی اعمال داسې دوست چې قبر حشر کې ورسره وي مونځ تلاوت نیک عمل او دا دوستان خو دغه جنازو کې اوسو قبر خوره پې واچي خدمتو کې بیا راشي نور څه کولی شي او دا مال خو فورا ختم دی نو د مال کې اختیار هغه وکیل له پکار دی جنډ چې پیسې د هغه زامنو او د هغه لوریانو او د هغه وارثانو له فورا حواله کړي نور شی به نه دی که داسې ویلي چې زما مال کې ته د مرګ نه پس هم په 3 مې مال کې څه داسې چاله مدرسې له ورکه جومات نه ورکه یا غریب له 3 مې روپۍ هغې کې کیولی شي